بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فریحه ده. یو کال کېږي زه قمر بنسټ کې سپانسر یم او زه د مکتب په اووم صنف کې دوم نمره یم او غواړم دا روژه کې هم ما سره بیا کومک وشي. که غواړې یو روژه ونیسې او اجر د 2 روژو ترلاسه کړې، پوهېږې څه وکړه؟ فقط $1.5 یا د هغې معادل پیسې قمر بنسټ ته راولېږه تر څو پورې ستا هېوادوالو ته قمر بنسټ لخوا روژه ماتې برابره سي. دغه ستا هېوادوال چې روژه ماتې وکړي د هغه اجر به الله تعالی تا ته رسوي. ستا د خپلې روژې اجر خو به وي ورسره د دغه هېوادوال په روژه ماتې باندې الله تعالی د هغه اجر نه کموي، ولې مکمل د همغه اندازه اجر تا ته هم رارسوي. څومره ساده خبر ده، څومره ساده عمل دی ورونو، خصوصا هغه ورونه چې هغې وس او توان لري. زه پوهېږم روژه ده، په روژه کې سړی انسان د انسان نه کمی او زیاتی کېږي، نو د هغې د کور کولو لپاره فقط $1.5 یا د هغې معادل په اندازه پیسې په همدغه لینک باندې کلیک کړه. ستا پیسې به زموږ اکاونټ ته راځي او موږ به خپلو هېوادوالو ته روژه ماتې برابرو. ونقف تعاليم خير البشر